سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روسئ یوې بلې ویډیو سره او مهم خبر سره ستاسو خدمت کې د تر کرکټ مینوال او خبریالان چې زه ورسره په اړیکه کې یم او فیسبوک کې ګورو ټولنیزو رسنیو کې هغوی ګیله لري چې ولې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې رسنیز پوښښ په نړیوال جام کې په ابوظبي کې ډېر پیکا کمرنګه دی د هر هیواد کوریج چې پوښښ په ټویټر فیسبوک نور رسنیو کې وګورئ بهترینه روان دی مرکې راځي نوې نوې تصویرونه ویډیوګانې پروموشنې خو د افغانستان هیڅ معلومات نه کیږي که چا څه خپاره کړه هغه هم کرکټ بورډ ته د بل چا لخوا کیدای شي راولیږل شي خپله کرکټ بورډ کوم رسنیز ملګری یا همکار نه دی لیږلی ما چې معلومات وکړل لکه څنګه چې لوبغاړي په تمه کېږي دغسې کرکټ بورډ کې د میډیا برخې کارکوونکي هم په تمه کېږي چې تاسو په دې سفر کې تاسو په دې سفر کې تاسو په دې سفر کې یو چکر شي بل څه نه څه عاید هم ترلاسه کړي نو په دې باندې همیش لانجې په کرکټ بورډ کې دا ځل هم تاسو ول د پیشا کپ کې مونږه کمرمن نو لیږلی یو د ادارې میډیا برخې یو کارمند هم لیږلی او پاکستان سیریز ته هم د میډیا برخې یو کارمند تللی و دغه راز سریلانکا سیریز ته هم دا ښه کار نه دی دا ورلډ کپ دپاره هم زما معلومات دا دی چې د ادارې بل کارمند ته واده ورکړل شوی وه چې ته به نړیوال جام ته ځې نو زما په اند باندې چې څوک کمرمین وي او دغه دندې د کمرمنۍ وي په ویډیو پوهېږي عکس واخیستلی شي مرکې وکړلی شي هغه کس باید ولیږل شي نه دا چې دا کوم امتیاز دی کوم چکر دی کوم تفریح ده د یو ملي رسالت دی کرکټ بورډ کې څوک لیکل کولی شي باید لیکلو برخه کې کار وکړي څوک ګرافیک ډیزاینر وي ګرافیک وکړي څوک ترجماني وکړي څوک ویاندویي وکړي نه دا چې موږ دغه پروفیشنل یا مسلکي ځای هم په نورو خلکو باندې ډک کړو تر څو خپل انډیوالانې وپالو او تر څو د خلکو د جیب غم را سره دوی هر یو معاش اخلي او همدغه معاش باید ورته کفایت وکړي نور چې د چا کوم مسؤلیت یې کومه دنده باید ولیږل شي زما په اند باندې ما څومره معلومات کړي وو کرکټ بورډ دا ځل هم کوشش کوو چې یو د بورډ کارمند چې هغه کمرمین هم نه دی او د کمرمین په توګه باندې کار هم نه کوي په کرکټ بورډ کې د نورو سیریزونو په څیر باندې دغه سره واده کړی یا د ده نوبت و چې وروستي معلومات دا دی چې کرکټ بورډ د دې نه هم تیر شوی دی دغه نړیوال جام کې به کرکټ ملي لوبډله ځان سره کمرمین ونه لري نه به د کرکټ ملي لوبډلې عکسونه ویډیوګانې که چا ورله خیراتي برابر کړل کوم لوبغاړي واخیستل کوم کوچ واخیسته کوم منیجر چې ورسره دی هغه که واخیسته نو کور یې ودان کنې تاسې تمه مه لرئ چې نوي ویډیوګانې نوي عکسونه پروفیشنل مسلکي یو څه به د نورو هیوادونو په توګه باندې ولرئ ځکه کرکټ بورډ سږکال نړیوال جام لپاره هیڅ کوم د میډیا برخې کارکوونکی یا کمرمین نه دی لیږلی چې دا هم د افغانستان په کرکټ تاریخ کې د لومړي ځل لپاره داسې کیږي